أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رونو څرنګه چې د اجتماعي امورو او ضرورياتو څخه یو هم د خپلو همسایګانو سره ژوند او گزاره کول دي، او د اسلام مقدس دین هیڅ داسې موضوع نه ده پرې ایښې چې په هغه باره کې دې موږ ته صحیح او سالمه لار نه وي راښولې. خاصتا آداب، حسن معاشرت، اجتماعي روابط او حقوق. نو خود په اسلامي شریعت کې همسایه ځان ته خاص مراعتونه او حقوق لري چې په دغه بحث کې به د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د همسایه حقوق په مختصر ډول سره درته بیان سي. د دغه حقوقو مراعتول پر هر مسلمان که ښځه وي که نر لازم او ضروري دي. باید په خپل ورځني ژوند کې یې عملي او پر ځای کې. محترم ورونو، یوه ټولنه د یوه ځنځیر په مثل سره ده، او ځنځیر هغه وخت قوي او مضبوط کېدلی سي چې د هغه ځنځیر حلقې پونډې قوي او سالمې وي. نو د ټولنې د قوت او خوشبختۍ دپاره د هغې ټولنې د افرادو قوت او سلامتیا لازمه او ضروري ده، ځکه افراد د جامعې یا ټولنې دپاره داسې مثال لري لکه حلقې د ځنځیر دپاره. که حلقې قوي وي، ځنځیر قوي دی. همدارنګه که د یوې ټولنې افراد قوي او سالم وه، هغه ټولنه هم قوي او سالمه ده. ورونو، د یوه انسان دپاره ښه ژوند دا دی چې هغه انسان په امن او اطمینان کې ژوند ولري، د خلقو د طرفه آزار نه ور رسول کیږي، د خوړلو، اغوستلو او اوسېدلو دپاره دونه ورورسېږي چې د ده حاجت او ضرورت په پوره کیږي، او په عین حال کې نفس هم پاک وي او په شرعي احکامو یې فکر روښانه وي. ځکه پس له هغه څخه چې د یو چا نفس پاک سو او په شرعي امورو یې فکر روښانه سو، نو په آساني او په خپله خوښه سره دې ته آماده دی چې د شریعت وبلونکي ته لبیک ووایي او په ښو اخلاقو سره ځان ښایسته کړي. نو د انسان د ژوند بهتري او ښهوالی په درو شیانو کې سو. اول، ژوند به یې په امن او اطمینان کې وي، د بیرې او آزارو څخه به په امان وي. دوهم، د ژوند احتیاجات به د ضرورت پر اندازه ورسیږي. دریم، دونه علم او ادب به لري چې د الله او بندگانو حقوق ادا کړي او د خیر و کارو ته مجهز او آماده وي. کم وخت چې د ټولنې افراد خوښ او راضي سوه، نو هغه ټولنه بختوره او پرمختللې ټولنه ده. کم وخت چې د ټولنې خوشبختي د افرادو په ښه ژوند پورې تعلق پیدا کوي، نو د ټولنې پر هر فرد دا لازمه ده چې خپل ټول همت و دې ته وګماري چې ټول افراد باید ښه ژوند ولري. محترم وروره، که ته د ټولنې د هر فرد یا افرادو سره دا کومک کولای سې چې هغه په امن کې ژوند وکړي، باید دغه کومک ورسره وکړي. که ته د هغه د ژوند ضروریات ورپوره کولای سې، باید ورپوره یې کړې. که ته دیني او اخلاقي تربیه ورکولای سې، باید دغه تربیه ورکړې، ځکه هغه فرد هم د دغه تربیه په واسطه سره کولای سي چې پر سالمه لار ولاړ سي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت حکم هم دا دی چې خلق و صلح او اصلاح ته دعوتوي او الهي دین موږ وهغه روابطو ته متوجه کوي
بلکې په هغه روابطو سره مو امر کوي چې په هغه سره یو انسان په بل انسان پورې متصل کیږي. څرنګه چې د یوې ټولنې خوشبختي د فرد په خوشبختي او ښه ژوند پورې تعلق لري، نو د اسلام مقدس دین د دغه خوشبخته او ښه ژوند د حاصلولو دپاره ډېر قوانین او یو پر بل حقوق وضع کړي دي. اولا، اسلامي شریعت موږ په انساني ارتباط امر کړي یو چې یو انسان باید د بل انسان سره بې له دې څخه چې د هغه دین او مذهب ته وکتل سي ښه او د محبت ډک سلوک ولري. بیا مو د دین او عقیدې د یووالي په تړون سره تړي. انما المؤمنون اخوه. تر هغه وروسته مو د قرابت په رابطه سره نږدې کوي. بیا د استاد او شاګرد ژوند او رابطه، د مشر احترام او پرکشر رحمت او داسې نور ارتباطات، حتی د همسایتوب په نامه مو سره تړي او نږدې کوي. په دغه ټولو روابطو کې اسلام موږ امر کړي یو چې یو د بل آزار نه سره ورسوو، یو د بل سره د شر لارې وتړو او د خیر په رسولو کې یو د بل سره کومک او همکاري وکړو. د اسلام دین په خپل دعوت کې په دې سره اکتفا ونه کړه یا یې نه ده کړې چې یوازې د هغه لویو روابطو مراعات کوي، بلکې د انسانیت او اسلامیت روابط، بلکې د اسلام مقدس دین و هغه کوچنیو او فردي روابطو ته هم خاصه توجه کړې ده، لکه د نسب روابط، د همسایتوب روابط. ځکه دغه کوچني روابط داسې مثال لري لکه په لوی زنځیر کې حلقې. لوی زنځیر امت مسلمه دی او لوی زنځیر هغه وخت کامل او قوي کېدلی سي چې حلقې یې پوره سالمې او قوي وي. محترم ورونو، اوس موږ د دغه روابطو د حقوقو په موضوع کې فقط د یوې حلقې یا یوه ربط په باره کې بحث او بیان کوو چې هغه حلقه د همسایتوب حلقه او ربط دی. ورونو، د انسان څخه دا غوښتل کیږي چې وبل هر انسان ته ضرر او آزار ونه رسوي او د هر حاجتمن ضرورت د خپل طاقت او قدرت پر اندازه ورپوره کړي. هر وخت چې انسان ته د نیکۍ او احسان کولو موقع په لاس ورسي باید نیکي او احسان وکړي، مګر ستا او بل د هر مسلمان څخه دغه نیکی او حقوق هغه وخت په تاکید سره غوښتل کیږي او خامخا به یې کوي چې یو محتاج او اړ یا د نیکی مستحق انسان ستا سره ستا په نزدېکت کې یا ستا پر شاوخوا ژوند کوي او تا ته یې یو نسبت هم کېدی. مثلا خلق ویل چې دا د فلاني همسایه دی. اسلام بلکې اسلامي همت او شجاعت، اسلامي اخلاق او آداب پر هر انسان دا لازموي چې خپل همسایه ته خاصه توجه وکړي او خپل همسایگان تر نور حقدارانو د مخه او مقدم کړي. د همسایگانو د ضرورياتو د پوره کولو دپاره خاص کوشش وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سيورثه. یعنی جبریل علیه السلام به همیشه د همسایه په باره کې سپارښت را باندې کاوه تر داسې اندازې چې ما دا فکر او ګمان کاوه چې په میراث کې به شریک وګرځول سي. یعنی همسایه دون ډیر حقوق درلودل چې ما دا ګمان وکړي چې د الله جل جلاله د طرفه به داسې امر را تراسي چې همسایه د همسایه په میراث کې حق لري. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث د همسایه د حقوقو او مراعات کولو په باره کې ډیر جامع حدیث دی او ډیرې معناوې ترلاندې کیږي. هیڅ وخت باید هیڅ آزار و همسایه ته ونه رسیږي. بالمقابل هر وخت چې د هر خیر او هر کومک په وسه پوره وي د هغه په رسولو کې باید هیڅ منع او تاثیر ونه کړي.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول حتی ظننت انه سيورثه پر دې دلالت کوي چې د الله عز وجل د طرفه د همسایه د حقوق ساتنه په ډیر تاکید سره بیانېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، یعنی که څوک پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري نو د خپل همسایه نه آزاروي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره په قسم یادولو سره وایي په والله ایمان یې نه دی راوړی، په والله ایمان یې نه دی راوړی، په والله ایمان یې نه دی راوړی. خلق ویل چا یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الذي لا يأمن جاره بوائقه، هغه څوک چې د همسایه د ضرر څخه نوی په امان. اوس نو تاسو فکر وکړئ څونه ډیر کارونه دي چې په هغه سره همسایه ته ضرر او آزار رسول کیږي. نو که یو د هغو کارو څخه یو څوک وکړي د چپې اوږې ملائکه یوه بدي ورته لیکي. یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې د یوې ښځې حالات بیان شوه چې فلانۍ ښځه په ډیرو لمنځو، ډیرو روژو، ډیرو خیراتو سره مشهوره ده. په ټولو خلقو کې دغه اوصاف نشر او مشهور دي، مګر همسایگان آزاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا په اور کې ده. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښار کې یوه ښځه په ډیر عبادت، روژو او خیراتو سره مشهوره ده. هر ځای د دې د عبادتو خبرې کیږي، مګر د همسایه د آزارولو په سبب په اور کې ده. دغه رنګه یو بل وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یوه ښځه یاده شوه چې ویل په لږو لمنځو، لږو روژو، لږو خیراتو سره مشهوره ده، مګر د همسایګانو سره ډیره ښه معامله او گزاره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا په جنت کې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک مؤمن کامل نه دی چې دی په ماړه نس خواړه خوري او د ده وتنګ یا بغل ته یو همسایه وږی وي. ورون د همسایه د حقوقو دپاره 4 عام اصول او عمده قوانین موجود دي چې نور ټول حقوق، کومکونه، مراعاتونه تر دغه 4 اصولو یا مادو لاندې کیږي. اول، انسان باید هیڅ کله خپل همسایه ته ضرر ونه رسوي. دوهم، همسایه باید د نورو خلقو د تجاوز او آزار څخه وساتل شي. دریم، د همسایه سره باید ښه گزاره او کومک وشي. څلورم، د همسایه جفا باید په سړه سینه سره تحمل کړل شي. د خطاو څخه سترګې پټې کړل شي. سهو او خطا یې باید معاف کړل شي. اوس نو هغه اوله ماده یا قانون راواخله چې انسان باید خپل همسایه ته هیڅ کله ضرر او آزار ونه رسوي. ته په دغه خبره کې لږ فکر وکړه چې ضرر څونه قسمونه او طریقې لري، خو همسایه ته باید هیڅ قسم ضرر ونه رسیږي. خو زه ستاسې د پوره توجه دپاره د ضرر په نامه 2 شیه یادوم چې باید په خاص ډول ځان ځنې وساتل شي. اول دا چې د همسایه و حرم او کورنۍ ته په بد نیت سره ونه کتل شي. ښه متوجه شه چې څه وایم. د همسایه د کورنۍ ښځې او ماشومان باید او واقعا خپل خور او مور، لور او اولاد وبلل شي. دوهم دا چې غنی او مالدار همسایه باید خپل غریب او فقیر همسایه ته په سپکه سترګه ونه ګوري.
لکه نن ورځ چې ځینې داسې کسان شته چې په سالمه تربیه نه دي تربیه شوي. کم وخت چې د یوه غریب همسایه کور ته ورسي په هر شي یې پسخند وي او د حقارت په سترګه ورته ګوري. خاصتا دغه مسئله په ښځو کې ډېر رواج لري. حال دا چې د همسایه د حقوقو په مراعاتولو کې نر او ښځې سره مساوي دي. نر او ښځه دواړه د همسایه د حقوقو په ساتلو او ادا کولو مکلف دي. د همسایه د حقوقو اول عمده قانون او ماده دا سوه چې هیڅ قسم آزار باید ورونه رسول سي. د همسایه د حقوقو دوهم عمده قانون او ماده دا ده چې همسایه باید د نورو خلقو د تجاوز او آزار څخه وساتل سي. که یو چا ستا و همسایه ته د بدۍ اراده کړې وي، څونه چې ستا په وسه پوره وي باید د نورو د تجاوز او بدیو څخه یې وساتې. د خپل همسایه څخه د نورو خلقو بدي او آزار منع کول د نفس د پاکۍ علامه ده. دا چې یو څوک خپل همسایه د دباندنیو مصایبو او آزارو څخه ساتي، دا د انسان پر شرف او همت دلالت کوي. پخوانیو صالحو قومو د همسایه ساتنه د خپل ځان دپاره فخر او شرف باله. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په کوپه کې یو همسایه درلودی چې دغه همسایه یې پندوز و، هغه چې د خلقو بوټونه او څپلۍ ګنډي. د ورځې به ټوله ورځ د باندې په خپله پندوزي مشغوله و. ماښام چې به کور ته راتلی خپل خواړه به یې ورسره راوړل. هغه به په خپل کور کې پخول، د پخولو په کار به مشغوله و. غزلې او بیتونه به یې ورسره ویل. خو دغه همسایه په عین وخت کې شراب هم څښل. ورونو، دغسې ګناهونه چې څوک یې په خپل کور کې په پټه سره کوي، خلقو ته یې نه ښکاره کوي، په دنیا کې جزا نه ورکول کېږي، ځکه چا پر دغه ګناه نه دی نیولی. په دنیا کې هغه چاته جزا ورکول کېږي چې دغسې کارونه په ښکاره سره کوي، خو د دغسې پټ ګناهکاره جزا په آخرت کې د الله عز وجل سره ده. د امام صاحب دغه پندوز همسایه به په کور کې شراب هم څښل، نو خود نشه بسو او بیا به یې په لوړ آواز غزلې او بیتونه هم ویل. یو بیت چې دغه پندوز ډېر وایه او په تکرار سره یې وایه، هغه داسې و: اضاعوني وأي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد صغر. یعنی زه یې ضایع کړم او څنګه ځوان یې ضایع کړي، داسې ځوان یې ضایع کړي چې د بدې ورځې دپاره دی او د دښمن د مخنیوي دپاره دی. تر هغو به یې غزلې او بیتونه ویل تر څو چې بیده بسو. او دا خو معلومه خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه صوام او قوام سړی و. ورځ یې په علم او روژه سره تېرېدل او شپه یې لمونځ، عبادت، تهجد او دعا وه. امام صاحب هر شپه د دغه همسایه غزلې او آواز اورېدی، مګر څه یې نه ورته ویل او نه یې منع کاوه، ځکه دغه سړی په خپل کور کې دغه کارونه کوي. نه یې حکومت ته عرض کاوه او نه یې همسایه ته شکایت کاوه، تر څو چې یوه شپه دغه آواز ورک سو. امام صاحب په تعجب کې سو او دا تشویش ورته پیدا سو چې همسایه ته یې کم تکلیف نه وي پېښ شوی. نو یې سهار وختي د هغه پوښتنه وکړه. ورته وویل سوه چې هغه د شپې ګزمې ونیوی او اوس بندي دی. امام صاحب د سهار تر لمانځه وروسته فورا پر خپل بوده سپور سو او د کوفې د امیر د کور پر طرف ورهي سو. هلته چې ور ورسېدی، د کوفې د امیر د ملاقات غوښتنه یې وکړه. د کوفې امیر ته خبر ورغلی چې د کوفې فقیه امام اعظم د خپل عصر د ټولو مسلمانانو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د ملاقات ته راغلی دی. د کوفې امیر خپلو پیردارانو ته وویل ژر اجازه ورکړي او دغسې سپور یې راولي، مه یې پرېږدئ چې د خپل بوده څخه کښته سي، پرېږدئ چې دغسې سپور راسي تر څو چې زما دغه فرش د ده د بوده تر پښو لاندې سي. دغه کارونه یې ټول د امام صاحب د عزت او احترام په سبب کول. پیردارانو هم دغه کار وکړي او امیر د امام صاحب د استقبال دپاره مخې ته ورته راغلی.
ښه راغلی یې ورته ووایه او امام صاحب په عزت سره کښېناوه. امیر ویل امر کوه، طلب او حاجت دې څه شي دی؟ امام صاحب ویل یوه کوچنۍ غوښتنه لرم، هغه دا چې یو پینه دوز زما همسایه دی، د شپې ګزمې نیولی دی او اوس بندي دی. امیر امر وکړي چې پینه دوز خو فورا ایله کړي او هر هغه څوک چې مو په دغه شپه کې نیولي دي هغه هم ټوله د ابو حنیفه د عزت او احترام په سبب ایله کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د امیر شکر ادا کړي او د هغه څخه را رهي سو. هغه پینه دوز تر شا په پسې دی تر څو چې کور ته ورسېدل. اوس پینه دوز غواړي چې د امام صاحب شکریه ادا کړي، نو ویل کور دې ودان، نیکي دې را سره وکړه. خو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و پینه دوز ته وکتل او ویل ځوانه آیا موږ ضایع کړې؟ چې دا هغه د پینه دوز د بیت پوښتنه وه چې هغه به ویل اضاعوني و ای فتن اضاعوا لیوم کریهة وسداد صغر. ځوان پوسو چې امام صاحب زما په نشه شراب چښلو غزلو ویلو په ټولو خبر دی، نو یې فورا ورته وویل یا ضایع خو دې نه کړم بلکې ودې هم ساتلم، زما پالنه دې وکړه، جزاک الله خیرا عن حرمة الجوار ورعایة الحق. او ځوان د هغه خپلو کارو څخه توبه وکړه، بیا یې هیڅکله شراب چښلو او غزلو ویلو ته رجوع ونه کړه. مقصد دا چې د همسایه څخه باید تر خپل وسع او قدرت د باندني آزارونه او تکلیفونه منع کړه سي. د همسایه په حقوقو کې دریم قانون یا ماده دا وه چې د همسایه سره باید ښه او نیکه گزاره وسی. د یو انسان د پاره ښه همسایه‌توب یوازې دا نه دی چې خپل آزار د همسایه څخه منع کړي، یا دا چې په خپل قوت یا مرتبه د خپل همسایه څخه د نورو آزارونه منع کړي، بلکې د ښه همسایه‌توب د پاره یو اصل او قانون دا هم دی چې د همسایه سره به ښه او نیکه گزاره هم لري. په غم او شادي کې به یې ځان شریکوي، د اقرباو په وفات کې به یې فاتحې ته ورځي، په واده یا نورو د خوشحالیو په مناسباتو کې به د مبارکۍ ویلو د پاره ورځي، د مریض به یې پوښتنه کوي. کم وخت چې د خپل همسایه سره مخامخ کېږي کوشش کوه چې تر ده د مخه اول ته السلام علیکم ورته ووایه. همسایه ته به د داسې کارو ښوونه او تعلیم کوي چې د هغه د پاره په دینی او دنیوي امورو کې ګټه او فایده ولري. تر خپل وسه به د همسایه عزت او احترام کوي. که ستا همسایه محتاج وو مادي کومک به ورسره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د همسایه سره کومک کول د ایمانی او اسلامی خویو او عادتو څخه بللی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. یعنی که څوک پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري نو د همسایه اکرام دي کوي. سبحان الله. د همسایه سره ښه ژوند کول، د همسایه سره ښه تعلقات درلودل، د همسایه سره همدردي د ایمان او اسلام د علامو څخه دي. الله جل جلاله فرمایي وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. دا د سورة النساء 14 نمبر آیات دی. سبحان الله. د اسلام مقدس دین څونه د رحمت او شفقت، همدردی او همکاری څخه ډک دین دی. تاسو وګورئ په دغه یو آیات شریف کې موږ د ټولو هغه کسانو سره چې موږ په خپل ژوند کې ورسره مخامخ کیږو یا تعلق ورسره لرو په ښه ژوند او نیکۍ امر کړی سوي یو. که څه هم دغه مخامخ کېدل مو د ډېر وخت دپاره وي یا د څو لحظو دپاره وي. الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې موږ امر کوي چې د خپل مور او پلار سره نیکي کوئ، د خپلو خپلوانو او اقرباو سره نیکي کوئ، د یتیمانو سره نیکي کوئ،
د مسکینانو سره نیکی کوئ، د نږدې همسایګانو سره نیکی کوئ، د لرې همسایګانو سره نیکی کوئ، د څنګ د ملګرو سره نیکی کوئ، د مسافر سره نیکی کوئ، او د هغه چا سره نیکی کوئ چې تاسو یې مالکان یاست، دا نو کمینځي او مریان وي، که نوکران او حیوانات وي. ورونو، جار ذی القربا و هغه همسایه ته ویل کیږي چې کورونه یې سره مشتي او نږدې وي، یا دا چې همسایه خو وي او قریب هم وي. او جار الجنوب په اصطلاح کې و هغه همسایه ته ویل کیږي چې کورونه یې یو څه سره لرې وي، په یوه کلي یا یوه کوڅه کې سره اوسیږي، خو د کورو په مابین کې یو څه فاصله وي. او صاحب بالجنب هغه ملګری ته ویل کیږي چې په سفر کې دي د لارې ملګری وي، یا په سبق کې دي هم صنفي وي، یا د یوه کسب په زده کولو کې دي ملګری وي. مقصد په صاحب بالجنب کې د سفر او حضر ملګری، د کاروبار رفیقان او شریکان، د یو بادار نوکران، د یو استاد شاګردان، د فابریکې او کارخانې انډیوالان، ملګری او آشنایان ټول داخل دي. نو هغه کسان چې د قرآن مجید په آدابو خپل ځانونه مؤدب او شایسته کوي، په هر حال کې د همسایه د حقوقو ساتنه کوي. مجاهد رحمت الله علیه وایي، زه په داسې وخت کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره وم چې مرئی یې پسه حلال کړی و او پوستاوه یې. عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا غلام، کوم وخت چې د پسه پوست کوي، هغه زموږ یهودي همسایه څخه شروع په وکړه، یعنی چې خیراتوي یې اول و هغه یهودي همسایه ته برخه او حصه ورکه. او دغه خبره یې څو واره په تکرار سره ورته وکړه. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه حدیث شریف ووایه چې فرمایي، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. ورونو، د قرآن مجید په آداب سره مؤدب خلق د همسایه د حقوق مراعات کوي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي، که یوه ښځه د دوو صالحه انصارو د کورو په مابین کې واړوي، دا پروا یې نه کیږي چې ولې یې د مور او پلار سره نه واړول. یعنی د صالحه همسایګانو په وجود کې مور او پلار ته ضرورت نه پاتې کیږي. هغه امن او اطمینان چې د مور او پلار سره حسوي، څونه شفقت او همدردي چې د مور او پلار څخه ویني، د څو همسایګانو په مابین کې هغه اطمینان او هغه شفقت په وجود راځي. پخوانیو عربو د همسایه په اکرام سره داسې فخر کاوه لکه د میلمه په عزت او اکرام سره چې کاوه. قیس ابن عاصم وخپل ښځې ته وایي، اذا ما صنعت الزاد فالتمسي له اكيلا فانني لست آكله وحدي، اخا طارقا او جار بيت فانني اخاف مذمات احاديث من بعدي. قیس ابن عاصم وخپل ښځې ته وایي، کم وخت چې خواړه جوړ کې نو په خوړونکي پسې هم وګرځه، ځکه زه یوازې هغه خواړه نه خورم، یا به یو میلمه ورور را سره وي یا به د کور همسایه، ځکه زه تر ما وروسته د راتلونکو خلقو د بدویلو څخه بیریږم. او یو بل شاعر وایي، سأقده من قدري نصيبا لجارتي وإن كان ما فيها كفافا على أهلي، إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلا لم تشاركه في الفضل. يعني زه وخپل همسایه ته د خپل دیګه څخه حصه ورکوم، که څه هم په دغه دیګ کې دونه خواړه وي چې یوازې زما د کورنۍ بسیږي. که چیرې ته خپل ملګری په لږ شي کې نه کې در سره شریک، نو په ډېر کې یې هم نه در سره شریکوي. د هغه نیکیو څخه چې ته یې باید د خپل همسایه سره وکړې یو هم دا دی چې دغه راتلونکي شیان د غوښتنې په وخت کې ورکړې، لکه اور، مالګه، اوبه،
او که د همسایه د کور هغه سامان په اعاره درڅخه وغواړي چې عادتا یې خلق یو د بل سره ورکوي، لکه دیګ، چاړه، غابونه، ګلاسونه، غلبیل او داسې نور د کور سامان باید خامخا یې ورکې. اعاره دا ده چې وایي دغه فلانی شی د استعمال دپاره راکه چې کار مې خلاص و بیرته یې درته راوړم. او ډیر مفسرین د الله جل جلاله د هغه قول چې فرمایي ويمنعون الماعون ترجمه په دغه شیانو سره کوي: لوشي، رسی، تبر، یم، اره، غلبیل، اوبه، مالګه، اوړه، ستن او تار. ځکه د دغو شیانو منع کول د انسان پر بخل او بد طبیعت دلالت کوي. د همسایه د حقوقو څلورم اصل او قانون داو چې د همسایه د آزار یا بد اخلاقیو زغم او تحمل بکوي. خو دا د یو انسان فضیلت دی چې همسایه ته آزار و نه رسوي. دا فضیلت دی چې د همسایه څخه د نورو د باندنیو خلقو آزارونه منع کی او پرې نږدې چې یو څوک د دو همسایه ته په بدي سره لاس لطفا فته واړو.